د تعویض کوډې جادو او بدنظرۍ د اثر ختمولو دپاره د سورت اخلاص شریف یو نایابه او مفیده وظیفه. زمي عزتمندو، نن درته د سورت اخلاص شریف یو داسې وظیفه هم کلم چې تاسو دا وظیفه شروع وکړئ، نو د دې وظیفې په برکت باندې که تاسو باندې چا جادو کړی وي نو هغه جادو به الله جل شانه زایل کړي او ختم به کړي. دویم نمبر کې که تاسو باندې چا کوډې کړې وي نو هغه کوډې به هم الله جل جلاله ختم کړي. که تاسو باندې بد نظر لګېدلی وي او د هغې د وجې نه د ستاسو زندګي لنډه تنګه ده نو هغه بد نظري به هم د دې وظیفې په برکت سره رب العالمین ختمه کړي. دې نه علاوه که چا د باندې تعویض کړی دی او د تعویض په ذریعې په تاسو جادو کړی دی او د هغې د وجې نه ستا زندګي انتهایي د مشکلو حالاتو نه تېرېږي، نو نن د صورت اخلاص شریف چې دا کومه وظیفه درته ښیم دا وظیفه د نن نه شروع وکړئ او معمول یې ځان نه جوړ کړئ. یقینا درته ویم چې انشاءالله د دې وظیفې نه پس به څومره تعویضونه که په تا شوي الله به دا تمام تعویضونه ختم کړي، اثر به زایل شي. که جادو د باندې شوي نو د هغې اثر به زایل شي. یو خبر درته کوم به طور نصیحت چې عاملانو لقطعا مزې رب العالمین په قرآن او حدیث کې یوه شفا ایښودې ده. عاملانو نه مزې او خصوصا هغې کسانو له بیخي مزې کم کسان چې وایي ما تاله تعویض راوویسته او په لاس کې نیولي، دا بالکل دروغ وي. تعویض نه راوځي، ولې د غیب علم صرف الله ته دی، د الله نه سوا بل چاته د غیب علم نشته. نو دوی ته څنګه پته ولګېده چې په پلانکي ځای کې تعویض د ما د راوویسته؟ دا ټول دروغ وي. بس صرف دوی ځان له دوکانونو کلو کړي چې دا ساده مسلمانان پې باندې ګمراه کړي. نو داسې کسانو له بالکل مزې چې هغوی وایي چې ما تاله تعویض راوویسته یا زه تاله تعویض روباسم خو ماله به دونه پیسې راکوي. عاملانو المزې په خپله د خپل ځان علاج کولی شي. که ما ته مسله راشي، زمونږ کور والا ته مسله راشي، زمونږ خپلوانو کې په کلي کې څه مسله راشي، زه ورته د قرآن حدیث د قرآن او د حدیث دا کومې دعاګانې دي وظایف دي دا ورته هم الله جل شانه هغوی ټیک کړي او الله جل شانه په دې باندې ډېرو مریضانو ته شفا ورکړې ده. زما دا یو نصیحت ځان سره ولیکئ چې چېرته داسې کس نه مزه چې هغه وایي ما تاله تعویض راوویسته یا زه روباسم یا به د روباسم خو دونه پیسې به راکړې، دا صرف دکانداران دي داسې کسان له قطعا تاسو مزئ. البته دومره ده چې کوم تعویض شوي د تعویض اثر ختمیږي لیکن تعویض نه رستلی کېږي. د تعویض اثر په دې سره ختمیږي چې دا کومه وظیفه درته زه نن ښیم. نور وظایف هم ډېر زیات دي لیکن په هغه وظایفو کې یو وظیفه دا هم ده د صورت اخلاص شریف. د دې وظیفې کولو طریقه دا ده چې چا باندې تعویض جادو کوډې شوي، منتر پې شوي یا یې باندې چا ساختونه څکلي وي، د هغې دپاره 5 واړه وخته مونځ به پابندۍ سره دا کس لازما کوي. دا پکې ضروري شرط دی. ګورئ چا باندې چې شوي 5 واړه وخته مونځ به ضروري کوي. او دویم نمبر کې د سحر د منځونه پس به 3 کرته په رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود شریف وي او بیا 1,003 کرته سورت اخلاص یعنی قل هو الله احد سورت به ووي تر د اخره پورې ولم یکن له کفوا احد پورې. او دغه رنګ د ماښام د منځونه پس هم چې کله فارغ شي نو 3 ځله په رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود شریف، بیا 1,003 کرته سورت اخلاص تلاوت بوکي او بیا 3 کرته پر رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود شریف. دا عمل جاری ساته او همیشه دپاره کوه، یعنې روزانه کوه. که تا باندې هر قسم جادو شوي، تعویض شوي، کوډې منتر شوي، الله جل شانه به د دې په برکت سره ختم کړي. زرګونه عاملان یو طرف ته او د دې وظیفې پاور بل طرف ته، هغه تمام خلک به الله تعالی عاجزه کړي لیکن د دې یو صورت مقابله نشي کولی. یو ډېره زبردسته وظیفه مې درته وښوله، بالکل دا وظیفه تاسو کولی شئ. تاسو ټولو ته د دې وظیفې مکمل اجازه شته
هر څوک د دې وظیفې نه مکمل فایده اخیستی شي.